استاد محمد اسماعیل یون په یو مرکه کې د زړه ټول بالاس وایست. نوموړي ویلي د بوشکو او بم سړی باید د لوړو زده کړو وزیر نه وای. بشپړ جزئیات په ویډیو کې کتلای شئ. درنو لیدونکو ښه راغلاست. د اسلامي امارت لخوا له دندې تر ګوښه کېدو وروسته محمد اسماعیل یون له افغانستان انټرنیشنل سره په یوې تازه مرکه کې د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم ته په اشارې ویلي چې د بوشکو او بم سړی باید د لوړو زده کړو وزیر نه وای. هغه د 15 یا پنځشنبه پر ورځ د کپ پر اومه په خپل مرکه کې ډیره کړې اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزارت پر راس کې نامسلکي کسان ګمارلي او یو ور بیا یې ټینګار کړی چې اسلامي امارت کابل پوهنتون پر یوې دینی مدرسې بدل کړی دی. ښوونکی یون چې دا مهال په ترکیه کې دی په دې مرکه کې ویلي د بم او بوشکو سړی باید د لوړو زده کړو وزارت پر راس کې نه وای راغلی. د روغتیا وزیر باید ډاکټر او د ټولګټو چارو وزیر باید انجینر وای. اسلامي امارت چې نامسلکي کسان د لوړو زده کړو وزارت پر راس کې راولي دا د نیوکې وړ ده. د ښاغلي یون په اند دا وضعیت اوس مهال نه یوازې په کابل پوهنتون بلکې په ټولو پوهنیزو بنسټونو کې واکمن دی او د اسلامي امارت بنسټیز سیاست دا دی چې پوهنیز بنسټونه پر مذهبي مدرسو بدل کړي. هغه همدارس په دې مرکه کې یو وار بیا ټینګار کړی چې اسلامي امارت ته د امنیت په برخه کې 95 خو د زده کړو په برخه کې بیا 0 نمرې ورکوي او ډیروي چې د عصري علومو او ښځو حقونو په ګډون د دوی ځینې سیاستونه د منلو نه بلکې د غندلو وړ دي. هغه ویلي په هر ترتیب چې وي اسلامي امارت باید د خویندو یا ښځو حقونه ورکړي. زده کړې د ښځو او نارینه‌و حق دی او اسلامي امارت دا حق نه لري چې د ښځو پر مخ د زده کړې تنبیه بندي کړي. ښاغلي یون په مرکه کې څرګنده کړي چې د نوموړي د ګوښه کېدو اصلي لامل دا و چې هر ورځ پوهنتون ته نشو تللی او اسلامي امارت هغه د دوامداره غیر حاضرۍ له وجې له دندې ګوښه کړی دی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.